د هادي میډیا درنو کتونکو سلام ستړي مې وخت مو په خیر شپه مو نیکمرغه هیله د شبې وختونو په خیر تیریږي دوستانو د روژې مبارکه میاشت شاوخوا د شپې لس نیمې بجې دي او موږ راغلي یو داسې ځای ته دوستانو چې د اختر د ډېرو ملګرو به ضرورت هم ورته وي یعنې دا ځای ته راغلي دوستانو چې ورې هم دسملان دي هم ښایستې غاړې سته عطرونه سته همداسې خولیان سته ښایسته دسملونه سته دوپټې چې ورته ویل کېږي هماغه هم سته دوستانو داسې یو ښایسته ځای ته راغلي د د هغه مشتریانو هغه ګراکانو سره به هم غږېږو او د دې ځای د مسؤل سره به هم غږېږو تاسې د خپرونې تر پای شپه ملتیا را سره وکړئ چې څه څه درته لرو د خپرونې تر پای شپه ملتیا وکړئ او د هغه سره تر څنګ د اختر لپاره چې کوم توکي رانیسئ ځینې توکي چې په دې دوکان کې شتون لري په دې مغازه کې البته شتون لري نوې مغازه ده تاسو به د دې مغازې د نوم ډېر اورېدلی وي چې دا کومه مغازه به وي کومې مغازې ته به زه راغلی یم تاسو به د هادي میډیا له لارې د دې مغازې اړوند بشپړ جزئیات ترلاسه کوئ د اختر لپاره دوپټې ښایسته دسملان خولیانې او سپیریګانې عطرونه او بېلابېل څه به په نننۍ خپرونه کې تاسو ته در وړاندې کوو صاحب جوړ په خیر جوړ په خیر تکړه څنګه شپه په خیر څنګه یې صحت مو ښه دی وختونه ښه په خیر روژه په خیر تېرېږي ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ آغا صاحب مغازه ماشاءالله ډېره ښایسته ډکه ده همداسې دسملان دي دوپټې دي رخچینې دي عطرونه دي او هر څه شتون لري او د دې تر څنګ نور کم څه شته د دې دوکان کې مهرباني مننه خیر اوسئ ژوندی اوسئ زموږ سره عربي دسملان دي دوپټې دي او ایراتي و کنداري غاړې دي یعقوبي خولۍ دي او د دې تر څنګ باندې مثلا د دوپټې دي کمپیوټري نو او عطر دي سپیریګانې دي نو هغه د ځوانانو شان مثلا د لیسته یعنې د ځوانانو لپاره چې د فیشن لپاره هر څه په کار هغه ټول شتون لري بلې اوکې څه چې به راته ښکاره کوې هغه صاحب د غاړو دي ویلې چې د غاړو به نو اوس وخت تېر وي اوس پې ځوانان راځي رانیسي که یا اوس نو اختر ته فقط 11 یا هم 12 شپې پاتې دي اوکې اوس داسې دی چې مثلا غاړې دونې نه وځي هغه په دې خاطر باندې چې هم یې خیاطان نه جوړوي او هم یې ورځې دونې نه دي پاته او ډیزاینونه چې اوس مثلا زموږ ډیزاینونه وختي راغلي وه نو اوس داسې ډیزاینونه پاته هم نه ځي بس د ځینو څخه یو او دوی او داسې ډیزاین زموږ سره پاته دی څنګه هغه صاحب د پخوا په څېر ځوانانو سږ کال د غاړې رانیول ته زړه ښه کوئ که نه ښه کوئ بلې اوکې ښه وه ځوانان خو داسې دي طبعا د کندهاري ځوانان چې دي د غاړو سره ډېره علاقه لري بلکل نو د دې خواهش چې به وو هغه به موږ هغه ډیزاین جوړ کړي او بیا به مو راوړي جالبه خو دا د هغه صاحب د غاړو بحث شروع دی نه تا غاړه اغوستې ده او نه ما غاړه اغوستې ده او چې د کندهاري ځوانانو څخه خو ما ته هم د ځوانانو څخه او ستا یې څه غاړه نه ترسره کېږي نه پوهېږم ولې غاړې دې نه دي خوښ که څه خبره والله زما خپله داسې دی چې زه خپله دا ساده سټایل مې بیخي خوښ دی ښه د هغه د پخوانیو خلکو سټایل دې خوښ دی یعنې د اوسني ځوانانو څخه ته نه ویې یا نو غاړه نسته نو هغه بیا نه اغوندم هغه نه اغوندې داسې اختر ته څو شپې پاته دي نو غاړه راوړل سوې د ستا لپاره که نه ده بلې وه هغه به څه پکې هغه اغوندم هغه به خامخا اغوندې اوکې هغه اغوندم ښه نو ولې هغوی ته دې نه وویلې چې زه غاړه نه اغوندم ماته ساده سټایل که یا هغه بیا زما اختیار نه و ښه په هغه کې ستا نظر نه ځایېږي دا ښه دی هغه صاحب اوس راځو هغه نوي ډیزایني غاړې چې راغلي وي هغه به راته ښایي دوستان بیا هم ګوري که چیرې کوم څوک زما او ستا په څېرو غاړې نه وې رانیولې تر اوسه پورې راځي به بیا له خیر سره غاړې رانیسي او د هغه تر څنګ د یعقوبي خولۍ یې دونه دې وکړله د نورو ښایسته دسملان یې دونه دې کړي ټول به داسې یو راته ښکاره کوي مهرباني خود به در ښکاره نوي غاړې دې راوړي دي اوکې دا اوس ته خپله ګوره که زه ښکاره یا چې ستا خوښ یې یا تېره شوه هغه ګوره دا دی اوس مثلا دا زموږ نوي ډیزاینونه وه ښه بلې اوکې راتې اوږدې غاړې دي دا د ایرات څخه راځي بلې اوکې دا موږ خپله جوړې کړې دي ښه که چیرې دا غاړه اغوستی څونه ښه خوند سره کولی وابې غوندو د خیره پاینده کې ښه پاینده کې خامخا یې اغوندې ژمنه ده بلې وه دا سمه ده دغه ډیزاین یې وو او دا دوستانو ماشاءالله ډېر ښایسته دا ایراتۍ غاړه ده بلې وه دا په ایرات کې جوړېږي بلې وه دا میراتۍ ده ښه دا بیا څوک ټولوي هغه صاحب دا موږ خپله ټولوو بیا ښه دا هم ډېره ښایسته غاړه ده نو دوستانو دا به زه ځان ته یو ښایسته غاړه پکې خوښوم تر هغه وخته پورې چې هادي صاحب راځي هادي صاحب هم نږدې دی او پاته سو یا دا غاړې زه نه ټولوم دا بل ډیزاین دی دا هم ښایسته ډیزاین دی خو زما هغه اول ډیزاین هم خوښ او د هغه بل نوم فکر کوم نوی ډیزاین یا په هغو کې ستا خو زموږ سره نور ډیزاینونه هماغه دې پراته دي هغه چې یا ګرده په دې نه در خلاصوو چې روژه ده موږ به هم نه ستړي کوي شبرک په ګډه بېرته سره ټول کړو څنګه دا دسملان څنګه دا دې هم نوي راوړي دي هغه صاحب بلې اوکې په دې کې نو ډېر ګلان شته چې ځینې اوس موږ دلته نه دي ځړولي مثلا دا لاندې پراته دي دغه دسمال زما ډېر زیات خوښ سو بلې دا ډېر ښایسته دسمال دی د دې دسملان دا خو چون دا اوسني ځوانان یې ډېر زیات خوښوي د دې مینوال څومره دي
د دې مینوال ډېر دي ولې دا داسې دی چې مثلا د ځوانانو شی دی د ځوانانو شی چې دی یو بل د شوق شی چې دی هغه مینوال ډېر لري بالکل رښتیا هم دوپټې هم معلومېدلې دوپټې دې نه کړې راته ښکاره آغا صاحب دوپټې به هم در ښکاره کړم ښه دوپټې هم دا دي دوپټې ماشاءالله ډېر ښایسته دوپټې دي بل یو دوپټې دې خوښ دي آغا صاحب که هغسې و دوپټې سره دوپټې مې خوښې دي دا خو زموږ ټوس د کندهارۍ هغه دی دود رواج دی دا دوپټې دي دا باډرې دي دا باډرې ده بل یو دا هم په هرات کې جوړېږي یا دا د دې جوړېږي په هرات د په کندهار کې بل یو ښه اوکې دغه لوړ دغه دغه بیا میده کاري دي ښه هغه هم ښایسته وه هغه خو هم باډرې نه وه بل یو دا بیا میده کاري دي ښه ماشاءالله آغا صاحب ته دغه پروژه کې او که یا لاسي یا زه لاسي هغه هم داسې دی چې مثلا زما د غاړې مې هم لاسي دي او پټوان مې هم لاسي یعنې ته لاسي غاړې پټوان یعنې لاسي غاړې اغوندې او لاسي پټوان پروژه بلې اوکې ښه ماشاءالله یعنې مخکې دې حال نه وویلي حال زما دغه ساده سټایل خوښېږي خو اوس دا پته شو دوستانو چې دی لاسي غاړې اغوندي هغه په دې خاطر باندې چې هغه لاسي غاړې زما د واده دي هغه بیا حتما اغوندم دا ډېر ښه خیر موږ د دغه څه څخه بیا برخې یو خوشبخته نه راځه هغه صاحب د خولۍ یادونه دې کړې وه بلې وه په دغه کې ګران بیې خولۍ کومې دي ارزان بیې خولۍ کومې دي په دې کې ګران بیې خولۍ مثلا دا دی چې ښه صفا کارې دي ښه شی دی ښه صفا شی دی اوکې دا په څو افغانۍ دي دا خو دلته پر لیکلي دي د سپټې لیکلي دي بلې اوکې دا د هغې قیمت دی یا په دې کې تخفیف هم شته په دې کې تخفیف شته زما دپاره که یا د ټولو یا د ټولو دپاره ده او زما د دکاندارۍ د داسې حساب دی چې مثلا شناخته او پردی و ناولده و دا فرق نه لري آفرین اوکې زموږ دا داسې رایټونه دي چې مثلا موږ هغه سړی به د خپل ټولنې حالات هم درک کوي بالکل رښتیا هم ماته زنګ هم راغلی وبه ګورو وروسته سمه ده و یا غاړه یا هم دلته خو ماشاءالله ډېر څه وه نو دغه یعقوبي برخشنې یادونه دې کړې وه هغه صاحب چې نو اوس دغه مینوال ډېر زیات دی اوکې په هغې کې هم ښه ډیزاینونه راغلي دي نوي دغه څخه ښه نوي ډیزاینونه راته ښکاره کړه چې ویې ګورو دا ماشاءالله دوستانو دا به وګورو دا څنګه خوند زموږ سره کوي فکر کوم خوند نه کوي دا ډیزاینونه دي په دې کې نو ډېر ډیزاینونه مختلف ډیزاینونه شته زموږ سره دا هم ډېر ښایسته ډیزاین دی بلې وه جالبه ده دلته دې هغه قیمتونه ښه پر لیکلي دي بلې وه چې دا دې ته بیا ضرورت نشته چې مثلا دوی زموږ څخه پوښتنه وکړي ډېر ښه یعنې په دغه ځینې خلک یې مثلا یو شی خوښ شي او دی چې بیرته دغه څخه دکاندار څخه پوښتنه وکړي بیا بیرته د قیامت په خاطر پرېږدي بالکل او اوس کې خوښ هم شي بیا د دې ضرورت نه پیدا کېږي چې دی زموږ څخه د قیامت پوښتنه وکړي بالکل ماشاءالله ښه خوند سره کوي د ځوانانو سره خو ټوله شیان ښه خوند او هغه څه ته ولې دا خولۍ په سر کړې بیا خپله هغه ګران بیه خولۍ په سر کړې ده هغه په دې خاطر باندې چې زما دا خوښې دي ما بیا هدف و پوښتنه بله وه ځکه اوس مې هدف دا و چې کاش البته چې ته به ووایې چې دا یې هم د خسر د خوا څخه یا د بلې خوا څخه راوړل سوې ده بلې اوکې هغه هم شته خو دا دی چې اوس زه دغه په سر کړې ده نو دا کالو سره ما دغه راخیستې ده ښه دا کالو سره یعنې ته د هر جوړې کالو سره د هغې رخصتونه هم رانیسې بلې یا راته پرتې دي اوکې بس چای وخت رانه شي بیا ازادي شته بېرته پر خپل ځای ږدو دغسې یوه دغه حدیث صاحب هم را رسېدلی دی راځي او پاتې سو اوکې ناست دی خیر چای څښی دی چې د چای لږ نه ته شوقي دی او ورځو یو ځلې هغه صاحب د حدیث صاحب خواته هم ورځو او د غاړه داسې پوچه کړې ده یعنې د هغوسې خلستونې داسې جوړ دي وبه ګورو چې حدیث صاحب غاړه هغوسې ده د کوم ځای څخه یې وړې ده فکر کوم د همدې مغازې څخه یې وړې ده د ده څخه به پوښتنه وکړو پوښتنه به ورڅخه وکړو دی خپله راځي و حدیث صاحب راځه د خیره راځه د خیر حدیث صاحب دی وعلیکم السلام حدیث صاحب جوړ په خیر وختونه په خیر ودرېږ یو ځلې روبر خو سره ښه روبر کې دا د ویډیو روبر دی جلا خوان کې کلی روبر خو مخکې کړی ته یو ځلې دا غاړه وښکاره کړه نو یا هلته نه دلته دا کوستیم د سور رنګ دی بده ده لا ښه خوند کوي ماشاءالله دغه دی کندهارۍ ځوان ورته وګورئ دوستانو حدیث صاحب نو خو بیا داسې دی غاړه یې کندهارۍ ده مګر دغه د کوټ رنګ چې دی دا د اسکریم رنګ دی د اسکریم رنګ دی او پاتې دی بیا هلته ګوره دوې ګچې دوستانو کړي دي یو حدیث صاحب خېټه پکې پټه کړله او بل یې غاړه دواړه پټې کړلې نو حدیث صاحب او د اسکریم رنګ زه خېټه نه لرم ګوره زه خېټه نه لرم او دغه اسکریم رنګ جانکټ چیرې رانیوئ
خرانه ولد دا ته دا فرشته ښه دا سمه ده تا پوښتنه د هغه صاحب څه کوله هغه سفاره ښایسته رنګونه دا خو چې دی عادي صاحب دا مثلا د ځوانانو شی دی کم یعنې د عادي صاحب په دې باید کار ونه لري بلې اوکې عادي صاحب کار مه کوه دا د ځوانانو شی دی هغه د عادي صاحب لپاره بیا شی مثلا داسې دی چې زموږ سره دغه ساده شان دی وینې داسې یعنې ماشاءالله بس نه خیره معلوم وینې دا بیا ساده شی دی چې بس مثلا ډېر خلک دغسې د عادي صاحب په رقم هغه صاحب بلې ما ته داسې ډیزایني راکړه چې د عادي صاحب ښایسته معلوم شي بلې او تا ته بیا ما اوس هم ولا درته ښایسته یم خو بس یو کې چې سپین ږیری ویښتانو داسې هغه صاحب ته خبره معلومه شول ما ته ښایسته راواخیستلې ګوره ما ته هغه ډیزایني ښایسته راښکته داسې رنګ راواخلې چې ژر نه خرنېږي دا ګوره دا ښایسته دا یې زما لپاره راواخیسته وبخښه عادي صاحب ته دغه د سپین ږیرو خولانې پر سر کړې هغه صاحب دا بېرته کښېږده ښایسته ډیزاینو د قدرمنو لیدونکو هیرو منئ چې ابدال مغازه د هرات بازار په باوري مارکیټ کې څوم نمبر دکان دی؟ اووم نمبر دکان دی نو تاسو ته راسئ خپلې سوداګري ته وکړئ ډاکټر ښه د بجې ښه د سملان ښه د رخچینې او همداشان ممکن ډېرو اوس هم کالي نه یې کړي نو ښه غاړې په غاړه ما د ډېر رانیولې ده د خیر سره نو شمارات هم کوي د خیر سره او ما رخچین هم د یې اوس رانیول او تا چې به تږدې نه رانیسې اوس داسې د کوم بر نو ته خپل مجلس وکړې زه به هلته ګړې نو راځو هغه صاحب که راکړه داسې هاخوا ته هم نږدې کېږي ډېر هاخوا ته نه ځو او تر ټولو بیا دغه ابدال د ښکلا مغازه ډېره ښایسته جوړه ده اوکې او دا چې دی هغه صاحب دا لایټ دی دا ولې نه لګېږي د لایټ دا لایټ خو موږ بند کړی دی او شاید چارج هم ونه لري ښه یعنې د چارج د کمښت سره مخامخ دی بالکل نو هغه صاحب ټول شیان مو وکتل انشاءالله که څه کم شیان پاته سوي دي یا انشاءالله دا شی به نه وي پاته ټول شیان وکتل سول نو حدیث صاحب هم راڅخه ولاړی نو ما ته هم د خیر سره زه هم درڅخه ځم شپه د ناوخته ته هم خامخا سوداوې لرې نو زه به هم اجازه درڅخه واخلم او یا د دوی هغه د حدیث صاحب رقم جانکاټ بیا ما ته راوغه ایسکریم رنګ اوکې که چې ماته ایسکریم رنګ ما ته راپیدا کړه اوکې دا د ده څخه دغه یو رنګ رانیست دا یو رنګ جوړ سوی دی اوکې د ده بیا دا په ده بیخي ګران و ساتې کړو غاړې خلاص کړه بېرته ژر وتړو اوکې دوستانو د هغه صاحب بانډار ماشاءالله ډېر زیات خوږ دی که تاسې غواړئ چې راسئ دوپچې همداسې ښایسته دسملان غاړې خولیانې سپېرهګانې عطرونه ترلاسه کړئ اختر نږدې دی کولی شئ چې ابدال د ښکلا مغازې ته راسئ ادرس پې ورسته کې درته وایو چې هرات بازار باوري مارکیټ په داخل کې هغه صاحب څه نمبر دکان اووم نمبر دکان د هغه صاحب سره ادرس خو هرات بازار باوري مارکیټ دومه کوڅه اووم نمبر دکان دا دومه کوڅه زما څخه لږ ډېره سوې وه اوکې دوستانو بلکل دوستانو کولی شئ ورته راسئ د هغه صاحب سره داسې څو لحظې ښایستې خوږې به مو هم تېر شي چای به هم ورسره وڅښئ سودا به هم ورسره وکړئ او زما په څېر به مو څو شېبې ښایستې رنګینې لحظې هم ورسره تېر شي هغه صاحب نور درڅخه ځم مننه سلامت خوښ اوسئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ